لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال. یو بادشاہ داغه په یو باندیسی سړی سره مینه غوندې راغلی وه. بعضې خلک یې بادشاه مینه کوي اخلاص پکې وي، نو دغه باندیسی سره د بادشاه ډېره زیاته مینه او ډېر محبت وي. نو چې بادشاه له به دا باندیسی کلم لاړ، نو نورو خلکو به اجازت غوښته. بادشاه د متعلق اعلان کړی چې دی به بې اجازته ماله راځي، ما سره خوا کې ناست دی. نو یو وزیر و ظالم هغه وی چې دا بابا بوډا د باندې نه راځي، او بادشاه دونه قدر کوي ورسره ناستې ورکړه چې دا بادشاه نه خو دې خلاص کړو، او بادشاه را دنه خلاص کړو. نو ده داسې چل وکړو چې دې بوډا ته وی بابا ما پېژنې؟ وی وکړه ته خو د بادشاه صاحب وزیر یې که نه؟ وی د بادشاه یو عادت دی راته وایي نه، خو یو ځل به د څپېړه به یې درکړي، یو ځل به یې بند کړي. وی څنګه؟ وی بادشاه ته چې کله ته څه خبره کې نو په خوله پوزه لاس ایږده، ستا د خولې بوی وردي په بادشاه، ستا د پوزې سام وردي په بادشاه، هغه له کرکه وردي. ګورې مونږ خو چې راځو مونږ بلا ځان سپلی کو، ځان پالش کو، او برشونه ونو ګورې مهرباني وکړه په خوله پوزه آینده لپاره لاس کېږده. زه دې پوهېږم به د چا سره مینه ده، هسې نه ودې نه شړې. هغه وی بیا به داسې کړو. هلته لاړ بادشاه ته، وی بادشاه سلامت، باندیسي خو تا د راځي ډېرې ځان ته رانږدې کوې. وی یو دا ښه سړی وي، ښه سړی پسه دی، هغه خو وایي چې د بادشاه د خولې نه مله بوی راځي، خو څوک مجبوري مې ده، مجبوري مې ده، ګنې ما له ترې ښه کرکه راځي بوی نه. وی دا دې څه وایي؟ وی ښځه پته به ولګي راته. هغه رښتیا په دې کې باندیسي راغی چې بادشاه ورته وی راځې خوا چې هلکه دوه خبرې وکړو، هغه په پوزه خوله لاس راکېښ. بس بادشاه خو پوه شو. اوس کېدل ته په سر وامه نو بیا به خلک وایي چې باندیسي یې مړ کړ. نو بادشاه ورته وی هلکه ای باندیسیه، یو کاغذ یې ولې ولیکي، وي دا به د خپل علاقې ګورنر له یوسې دا کاغذ به ورکړي، او په کاغذ کې لیکلي و ګورنر ته چې دې سنګدر شي، بس دویمه خبره به نه کوې، او جلاد ته حکم وکړه چې دا سر ته یې ووایي، چې دویم ټکې ونه وي. کاغذ یې ولې ولیکه او بند یې کړو، باندیسي دار کې به نه کولاوې، که دې کولاو که ښه به نه دا ګورنر صاحب له وړه. باندیسي غریب سوچ وکړه چې دې کې به ما له څه انعام لیکلي، پیسې به لیکلي، دولت به لیکلي. چې بار ته ووت، اوس وزیر صاحب وی چې مونږ خو په بد غوښتله، خو خیر ورسېد سړي. بادشاه سلامت لکه چې د له څه لوی انعام لیکلی، لوی دولت، سړي سره مینه ده. نو دا د ګورنر ورته یاد کړه چې هغه له یو څه هغه به ورکوي. خو چې څنګه بار ستا باندیسي ووته، نو هغه وزیر صاحب ورته وایي راځه که نه بادشاه سلامت جو لکه چې خط درکړي. راځه راځه. د بادشاه صاحب ډېر خوښ ما سره به یو ګیلاس شربت وڅښې، روټۍ به وخورې، کښېنه. وی ته څه کوې چې دا خط وړې؟ خو پیاده به روانې هغه علاقې ته، زه به یې یوسم، پیسې به. هغه وی زه راشه به ته یې ولې یوسم، خو خط دې ګورنر له وړل دي، او څه پیسې هم باندیسي له ورکړې. باندیسي خو لاړ کور ته، او ده نیغ خط یې وړه ګورنر صاحب له وزیر صاحب ورکړه. وی ودرېږه چې خط یې سینګ کولو که جلاد ته وی دوړه کړه، شا به دا مازدیګر پې ووه، بس جلاد چې ټاس ورکړه، د وزیر تنا یو خوا پرته وه، سر یې بل خوا. و چغلي خور په خپل جال کې خدای ګیري. عبدالرحمن بابا وایي که نه، کوهي مه کنه د بل سړي په لار کې، چې رستا به د کوهي په غاړه لار شي. نو دا هغه دغه و، دا څه ورته ویلې کېږي، کوهي کرستل دي. او دا امام غزالی رحمت الله علیه په احیا علوم الدین کې یو بله واقع هم لیکلې ده د چغلي خور. یو سړی دی او هغه یو غلام اغېشته، نو چې لاړ منډۍ ته، نو غلام یې اغېشتي، یو یې خوښ شو چې هغه ډېر داسې تکړه غوندې و. نو هغه مولا ته ولوي دا غلام خرڅی؟ یو. وی په څو؟ وی په دومره پیسو. وی دا کار څنګه دی؟ وی شینه زمری دی. چې ته ورته څه وایې هغسې کوي، ښه تکړه، په وجود سرو، خبره منل چې ته څه وایې. ور یو عیب پکې دی. وګورئ وروڼو دا واورئ، نبی علیه السلام فرمایي چې کوم شی خرڅی نو عیب به یې ښی به که نه، او که نه ټماټر هغه ښه د پاسه دی او هغه خراب لاندې، عیب خو دی خو که دا عیب دی. او پی چې بیا خرڅی عیب به ښی چې دی کې اوبه دي، هلکه اوبه پکې لا نه سوچه دی، اوبه پکې ټول د کیمیکل نه جوړ کړي. مونږ خو عیبونه ښایو که نه، دکاندار او زمیندار عیب به ښی، غټه لوګان 10-12 د پاسه بره پراتې، لاندې ټول دونتونه وړل.
ولې عیب ښایي که هی هی خدای زما دې توبه او قصاب کاکا خفه کېږئ ما ټولو موږ کې هم شته چا کې نشته قصاب کاکا چې غوښه خرڅوي هغه ښه سره مزېدار یې بره وېدانده کړي او چې کله تلې تا چي وای 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 نو خدایه پکې خم پکې شته ګورې ټول یو شانتې نه دي نو ټول چې کور ته دې راوړې نو ښه درته وایي د امیل غاړه کې واچوه دا ډوکو امیل دی غونډې غاړه کې واچوه بل پت خود جوړېږي نو د رسول الله مبارک یو ځل په لاره تېرېده غله خرڅېدله نو چې غنم خرڅېدل چې لاس یې پکې وښکه دننه لاندې لامدو بره اوچو وی ما هذا وی اصابته السما باران پې شوی او باران به پاسه کېږي لاندې کېږي باران خو د بره کېږي نو بره اوچ لاندې لامده دی من غشنا فلیس منا چا چې زما امت سره ټګي وکړه دا ما سره نه دی روان دا زما د اسلام چې کومه سوچه دایره ده هغې نه بار روان دی دا لاندې نه دی روان زمونږ ټول همدغه لوبې ټوکې دي زما نو وی دی چغلي خور دی چغلي کوي عیب یې ورته وښه زمړه وي دې سره به ګزاره کړو کور ته یې بوته واقعي غلام داسې ولکه ښه مضبوط لکه ښه تکړه غویه چي چې ته پې په قلبه کې څه به یې ده ورته وې خبره به یې منله او ښه ټیک ټاک چې ورځې غلام تېرې کړې دا چغلي داسې شعر یې که نه چغلي خور خدایوالې عادت نه نورېږي ده کې خامخا دا شی پروت دی دا د جنګول دا مقصد هم دقه دی هغه صاحبه یو ځل دغه ته وایي ښځې ته وایي چې نیکې یو خبره درته کوم خو څه خبره یاره نیک تبال وی مونږ به غرق کې نه نه زما څه کار او ستا د پیدې خبره ده نه 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 به یاره مونږ له به کار دی دا چغلي خور دا خبره م خوږی چې هغه پړاو خو ولګي که نه نه ال به ووایې نه قسم دې که میل وی وی ښه نو پټ درته ویمه چې نیک بله ښځه خوښه کړې ده او بله در باندې بند کوي نو چې ښځې ته دې دا ووایي چې بله ښځه کوم وای 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 بیا شاته مه ګوره ګورې منډه که دویمه ښځه کوم ځای زغمي خبر ته زر وي ښه ما له د کوټې دشمن ګورې ها څه چل مې کړی دی چې ما له دویمه ښځه کې وایي سړیه دا به څه کېږي وایي ما له چل راځي که نه څه چل درځي هله شابه وایي هلته یو ملا صاحب دې تعویز کوي هغه باندې به تعویز وکړه مړه به یې تور شي هله شابه د خدای خاطر وکړه نه هغه چې تعویز کوي نو هغه د غري په ویښتو کوي د خاوند دی همری دا ویښ غرې ورته مونږ وایو ادې ویښ نو د خاوند د غري ویښته به کوم دی پیدا کوم چل درته خیب که نه نیک بخت صبر وکړه چې کله وده شي که نه نو بس دغه به راوالې چاړو او دې نه به یو دوه ویښته غلې غوندې را پرېږدي او یا به قینچي راوالې یو کرپ په ورکړي ماله به راکړي یو بسم تعویز به وکړي به یې تور شي هغې ویې ښه هلته لاړ نیکه یو خبره درته کوم خو نو خو څه وایه که یاره نیکې تبال ووې نه 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 ویمه ګوره ستا د یاره مونږ له به کار وګورې نیک هم ډېر قدر کوي عزت کوي مونږ به غر کې نه کوم واده ده او وی بس خیال ساته نن دی که سبا دې وجنې دي ما وجنې ما سره خو د هغې مینه محبت جامع ډوډۍ زما خو ډېر ویښې بس وی ما پوه کړې ولې زما نیکې نن دی که سبا دی بل چا سره لاره غشتې ده او فیصله دا ده چې دې مړ کا او وجنې دې خوب کې به دې وجنې بس زه خوب په بیداری کوه بس دې غریب هم په زړه کې چې خدای دا څه په مصیبت وړی بس دې قصد ته تلې تورې وړې ده او د تولې لاندې ځان ته یې ښودې او د قصد یې دا نو د کړی خړخړې شروع کړي دي هغه غریبه راغلې ده چاړه قینچي راغشتې ده چې د غري نه به دوه ویښته کټ کړي د خو د قصد ځان نو د کړی او چې ستنګه هغې چاړه قینچي را نږدې کړه ما ته خو هلک ټیک ویلي وکړه او تورې ته یې ګوته چې ټس شو ښه دی ووایه تحقیق خو نه کېده عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته یو سړی راغی عمر ابن عبدالعزیز ته او د چغلي خور متعلق تپوس ته کوي حضرت عمر ابن عبدالعزیز ورته څه وایي هغه وایي د قرآن په آیت عمل وکړه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا ما فعلتم به نادمین هغه ورته وایي چې ګور یو سړی درته راغی او تا ته وي فلانکي در پسې خبرې کولې دا فاسق دی غیبتي غیبت کوي رښتیا وایي که دروغ وي خو غیبتي فاسق دی تحقیق وکړه نو چې څوک دله راغی او تا ته ووایي چې چغلي خوري
ورته ویې وروره خفه کېږه ما 2 کاره دي زم تحقیق کوم چې دا خبره هغه کړې ده او که نه ده کړې نو که دا خبره کړې وه هغې سړي نو بیا هم ته فاسق غیبت دې وله وکړه او چې ته ما له د هغه خبره راوړې نو په ما خفه کېږې نو د هغه نه دلته یو 4-5 څپېړې ولې راایستې هغه پشي شا ماته وې ته یې مخامخ ماته وې نو فاسق شوې غیبت دې وله وکړه او که دا خبره په هغه کې نه وه هغه نه وه کړې او تا ماته جوړه کړه نو چغلي خور شوې دروغجن بهتان تراش شوې 2 الزامه به در باندې لګوم که هغه کړې وه تا ته باندې ویل چې دا فاسق دی ما له د هغه خبره را رسوله غیبت یې وکړو که نه وه کړې بهتان تراش دی نو چې تا لم څوک راوړي خبره چې پلانکي ستا متعلق دا کوله وایي لږ تحقیق کوو یاره ته دا ټکې ووایه که دې به دومره ټیزونه واچوي که نه 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 بس ما وکړو تحقیق موږ دله د خیر خبره رو دا د خیر خبره ما جنګې او ته یاره به هغه به مسله خفه کې موږ خو ته خو شیطان بچیا ولې یو بل ته یو بل خبرې وړې دا ګناه ده نو چې دغه ښځه یې وویله او ټسې ورکړه تحقیق خو یې ونه کړه به چغلي خور په منډه لاړه د ښځې وروڼو ته وایي راشئ خور یې دې رامړه کړه دی چې تر څو د کټ نه غریب پاسېده را پاسېده غریب خو نه قاتل و صغیر راله هغې دلته مردار چغلي خطرناک شی دی نو دا 2 څیزونه یې د بولو نه ځان نه ساتل او بل چغلي خور دا دواړه خطرناک شی دی او دا دواړه سره د قبر عذاب په انسان باندې راځي نو د قبر عذاب دا خطرناک شی دی دینه به ځان ساتو نو دینه به پسه ځان ساتي چغلي به نه کې دویم دا چې د بولو نه به ځان ساتي او بل د رسول الله مبارک د وینا مطابق به الله نه سوال کې اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر چې خدای ما د قبر د عذاب نه وساته دا سوال به خامخا د الله نه کې